شروع کړو د سورۃ دویم باب کې دلایل او دې سره واقع د ابلیس بیانولا چې ګوره ابلیس تکبر کو د الله د حکم نافرمانی وکړه نو الله ذلیل ک او بیا چې چا د ابلیس تابعداري وکړه د هغې ځای جهنم دی او د جهنم احوال بیان کړل. اوس د دې آیت نمبر 45 نام دا خوشخبری د موحدینو دپاره کم خلکو چې د الله توحید ومنه د شیطان په لمسه لا نړل نو دوی له الله جنت ورکوي او جنت کې ښایسته انعامات دي. نو اوس دا جنت او د اهل جنت تذکره کوي. ان المتقین بشکا پرهیزګار او متقیان فی جنات په باغونو کې وي وعیون او په چشمو کې وي. متقین مراد موحدین دي چا چې د توحید عقیده وا نو متقین موحدین دی په جنتونو کې او ښایسته چینو کې وي هلته مزې دي. ادخلوها داخل شه دی جنت ته بسلامن په سلامتی آمینین پامن بے جنت ته په سلامتیا باندې داخل شه. دا ورته سلامونه د هر طرف نه ویل کیږي د الله د طرف نه د ملائکو طرف نه او آمینین دی په امنی د هر یری نه او دارنګ د بهر کولو د جنت نه چې جنت کې او پر لاړې بیا برابر کېږي نه دارنګ د هغې لذات د ختمېدو نه چې دی کې کم خوندونه دي نو دا به هم نه ختمېږي او د مرګ د یرې نه به په امني هلته مرګ نشته ځکه مرګ له به مرګ راشي نو بس مرګ هلته نشته. دواړو درېږئ شاته شاباس دواړو درېږئ شاته. ونزعنا مونږ به وباسو ما غس فی صدورهم چې د دې په سینو کې د من غلن د خفګان نه او اخوانن دوی بشي رونه علا سرورن دی بناستی په تختونو باندې متقابلین فی په تختونو متقابلین یو بل ته مخامخ ناست. جنت کې دا یو نعمت دی چې د زړه نه به الله غیل ختم کی. غیل څه ته وایي؟ غیل ویل کېږي غم او خفګان ته. دنیا کې ګوره د سړي زړه بعض اوقات په یو خبره خفه شي غمگین شي خفګان واخلي نو جنت کې دا شی نشته. دا به الله سکی ختم بکی. یا مراد د غل نوی حسد دی. دنیا کې خلکو به حسدونو کول د بل چا سیز به ولید نو د به وی چې دا مال راکړی شو دنه واغستلی شي نو د به حسد کو. یا دنیا کې حق پرستو سره به خلکو حسد کو یا دا حسد کو نمی خدا میل دا د موحدینو په زړه کې یو بل ته کله ناکله راشي. نو دنیا کې دا ټوټلی نه ختمیږي خو جنت کې به ټول ختمیږي. خام نو دینه دا معلومه شوه چې ګوره دنیا کې غل شته په هر چا کې یعنی حسد او سناسه میل زړه کې لري خو دومره دا چې جنت کې به دا ختمیږي دا شی به مکمل هلته روک شي دلته نه ختمیږي دلته همغه برقرار وي. نو دې د وجې نه دنیا کې که چېرته موحدینو هم داسې څه خبره اتره وکړه او راغې پکې نو دا څه بعیده نه ده. حدیث کې امراضی لا یحل لمؤمن ان یهجر اخاه فوق 3 لیال چا سره به روان نه کې که دنیاوي سود او زیان باندې چا سره روان رالم نو د 3 ورځو نه زیاتې بینا بس 3 ورځو پورې خپل سود زیان خبره ختمه کا. که 3 ورځو نه زیات چا سره په دنیاوي لیندین روان وکړه نو نبی علیہ السلام وی دا حلال نه دا خبره جایز نه ده. تب ورزی خبره به ختمه آن دینی دشمنه په بنیاد چا سره بایکاټ نو غډې روزم کولش چاغه دین ته نقصان رسولي او تو سره بایکاټ وکي
نو هغه بیا روانه ډېره مو سره کولی شي، خو دنیاوي بیس باندې چا سره به دومره لرې نه ځي. نو دا غیل به هلته ختمیږي. ښه دا خلک به رونه شي او جنت کې په تختونو متقابلین یو بل ته به مخامخ ناستی. جنت کې چاته شاکول نشته، ځکه دا چاته شاکول دا نفرت علامت دی. ته چې چاته شي کې ګنه شا کې نو مطلب دا چې تاغه سره نه لګي. جنت کې دا نشته. جنت کې به ټول یو بل ته مخامخ ناستی، یو به یو ته ګوري بل به بل ته ګوري. داسې هلته نفرتونه نشته، بغضونه کینې نشته. لا یمسهم نه برسیږي دوی ته فیها په دې جنت کې نصب ستړیوالی وما هو نه به دوی منها د دې جنت نه بمخرجین رایستلی شي. جنت کې به ستړیوالی نی، دا نشته چې ته ستړی شي. دنیا کې موږ ستړی کیږو که نه، کار وکړو دغه رنګ څه سخت محنت وکړو نو موږ وایو ستړي شو. جنت کې دا شی نشته. جنت کې آرام آرام دمه دمه ده. خواب او بیا خصوصا حق پرست موحدین هغوی به آرام سره نه کېناستل. کله د مخالفینو طرف نه تکلیف، کله پراپیګنډې ورپسې کول، د حق په مسلې په بابت کې تکلیفونه دوی ته رسېدل، نو هر ټایم به د دې سو بې آرامه به او په جنت کې آرامونه به بیا کوي. خالته ستړیوالی نشته او جنت نه به رایستلی کېږي نه. نو نبئ عبادي، اوس الله وی اے زما بندگانو ته په دې خبر ورکې. وی نبئ خبر ورکې عبادي زما بندگانو ته چې انی انا الغفور الرحیم، بېشک زه بخنه کوونکی رحم کوونکی ما. د الله یو صفت ته غفور الرحیم چې الله څه کوي؟ بخنه کوي. الله رب العزت غټ نه غټ ګناهګار دي خو چې توبه وباسي نو الله معاف کړي. دا د الله صفت وګوره، غفاریت، شان غفاریت ته. او په دې دوه آیاتونو کې د اصل کې تخویف او بشارت هم نه او ایمان هم خي چې ایمان څه ته وایي. ایمان څه ته وایي؟ تعریف ادا د الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان دې ته ویل کېږي چې دا د یری او د تمې په دې منځ کې. څه مطلب؟ الله نه به یرم کې چې عذاب را باندې رانه ولي، خو الله نه به تم هم ساتي چې ما وبخي. نو ور الله سوی زما بندگان خبر کا چې زه غفور رحیم ما. خو ورپسې سوی وان عذابی، او بشک زما عذاب هو العذاب العلیم، خو عذاب درناک دی. خو بل طرف ته زما عذاب ګور ډېر سخت دی، اینه به یرم کې. مطلب دا زما د رحم تمه بکې خو زما د عذاب نه مم یریږي. دا د ایمان علامت ته چې یو سړی د الله نه یرم کوي او تمم ساتي، دا ایماندار سړی دی. جو کس د الله د عذاب نه یریږي نه یا د تمه د الله نه لري چې الله په ما رحم وکړي، نو دې سړی ایمان ډېر کمزور دی. د ایمان دی ته وي خیره او تمه په دې منځ کې ایمان پروت دی. نو دې دوانو آیاتونو کې دغه خبره واخه. دې ځای پورې دا دویم باب ختم شو. ونبئهم عن ضیف ابراهیم. دې ځای نه دا دریم باب دی تر اخر د سورته پورې. په دې کې اوس 15 واقعات بیانې به هلاک السابقین. چګورا پخوانی قومونه الله تبا کړل، داغي تذکرہ کوي. 15 واقعات بیانې. اول واقعا د ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام بیانې. دا واقعا اصل د لوط علیه السلام دا چې داغه په قوم الله عذاب را لېږلو. خو د ابراهیم علیه السلام تذکرہ پکې ځکه کوي چې دا ابراهیم علیه السلام ورواره د لوط علیه السلام وو. نو د قوم کې هغه شرک او بدفعلی د لکانو ډېر بد مرزونو. نو الله فرشتي راولېږل چې ورشه په دې عذاب راولېږي. خو پهله ورته وی ابراهیم علیه السلام لورشه د زوی زیره ولا ورکه، داغه زوی به پیدا کیږي. نو دوی ټول راغلي دی اول ابراهیم علیه السلام ته انساني شکل کې. نو ابراهیم علیه السلام نه دی پیژندل، هغه وی چې دا خو څوک ملمانه مې رالل. نو هغه زر زر تل دی ملمستیا کړی دا او هر څه تیار کړی دی او راغلی دی. وروسته بیا چې کله خبر شو چې دا خو ملائک دي او زماله د زوی په زیره راغلی دي، بیا وې دون ډېر ولې راغلی هغه او ته راځي موږ د قوم لوط د عذاب د پر راغلی
اوس دغه خبره کوي وګورئ ښه ونبئهم خبر ورک دوی ته عن ضیف ابراهیم په باره د ملمنو د ابراهیم علیه السلام کې اذ دخلوا کله چې هغوی داخل شو علیه په ده باندې دا ملمانه رالل دا ضیف یې ورته ځکه ویلې چې دا په خیال د ابراهیم علیه السلام کې ملمانو نور دا ملمانه نو دا خو ملایکو خو بس دغه خیال خدا و چې نوی خلق تی دی او د بارین نه څوک انسانان راغلي ملمانه مې وي نو کله چې دوی داخل شو په ده باندې فقالو به د فرشتو وي سلامن سلام دی پتا بیا ورته ابراهیم علیه السلام هم سلام ویلی دی ښه دلته دا وقف راغلی دی دا سوره هود کې هلته بیا کلام مکمل دلته حذف دی قرآن ګوره د قصو کتاب نه دا صرف یو قصه نه کوي دا د عبرت خبره کوي ځکه څه ځای کې اختصار او بل ځای کې د هغې تفصیل نو قال ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل انا منکم وجلون بېشکه موږ خو یریدونکي یو ستاسو نه موږ خو ستاسو نه یریږو ولې یریږو ام مخکې صورت کې تیر صورت کې تاسو ویلي دي چې ابراهیم علیه السلام کله دوی ته زر زر لاړو او خوراک یې ولا تیار کو ښایسته سقې سرب رونی و روی ته کو دوی ته مخې ته کېښ ښایسته مېلمستیا ولا وکړه ابراهیم علیه السلام ډېر مېلمه دوست و د مېلمه به ډېر خیال ساتلو نو چې کله کېښود اوس دوی روټۍ نه خوري ملایک خو روټۍ نه خوري د هغې فطرت کې خدا نشته ای خو الله صرف د تسبیح او عبادت دپاره پیدا کړي دي دا روټۍ خوراک مونږ انسانانو کې دی حیواناتو کې دی نو هغې چې روټۍ نه خوړه نو ابراهیم علیه السلام شکمن شو چې دا څوک دا ولې نه خوري په هغه دور کې دشمن به د چا په کور کې روټۍ نه خوړه یعنې څوک چې به د چا دشمنه که نه نو د هغې دشمن په کور کې به روټۍ نه خوړه نو هغه به پوه شو چې دی خو زما د قتل پسې راغلی دی نو ابراهیم علیه السلام باندې طبعي یر راله چې هلکه روټۍ نه خورې څه کې چې دشمنان مې یې څوک یې نو فرشتو ورته ځان ښودلی دی قاله ابراهیم علیه السلام ورته مونږ یریدونکي نو قالو هغې ورته ویل لا توجل مه یریږه انا نبشرک بغلام حلیم مونږ تاله زیری درکوو په یو هلک پوی باندې مونږ راغلي یو د الله طرفه تعالی هم خوشخبري راوړې ده خوشخبري څه ده چې ستا زوی به کېږي تاله به الله یو پوی هلک زوی درکوي علیم صفت چې کله راشي د ابراهیم علیه السلام په دې واقع کې نو دې نه مراد اسحاق علیه السلام نه ښه او کله چې حلیم صفت راشي صبرناک نو دې نه مراد حضرت اسماعیل علیه السلام دی دا دوا صفات په قرآن کې راځي نو دې نه به تاسو معلوموي چې دا کم زوی دی نو علیم چې راشي اسحاق علیه السلام او حلیم چې راشي نو حضرت اسماعیل علیه السلام مرادي نو دلته د اسحاق علیه السلام تذکره ده چې طالب الله زوی درکوي دغه پوی قال نو ابراهیم علیه السلام ابشرتمونی تاسو ماله زیری راکوئ علی ان مسنی الکبرو سره د دې نه چې رسېدلی دی ما ته بوډاوالی نو فبما تبشرون په کومه طریقه راله زیری راکوئ اوس ابراهیم علیه السلام تعجب وکړو دا عام عادت په اعتبار نه د انکار د قدرت د الله نه فبما تبشرون په څه طریقه زیری راکوئ مطلب دا چې زه به واپس ځوانېږم او زوی به مې کېږي یا نه دی بوډاوالي حالت کې به الله زوی راکوي دا سوال د کیفیت و سوال د دې نو چې نعوذ بالله الله به ولې زوی راکوي څنګه نه اخو پیغمبرو د الله قدرت ورته معلوم و چې الله خو ناشومي کارونه کوي خو مطلب دا چې کیفیت بسی زه به واپس ځوانېږم او که نه هم دی بوډاوالي حالت کې به راکوي دی تپوس کړی دی نو قالو فرشته ورته وی بشرناک بالحق مونږه زیر درکو تا ته په یقیني خبر باندې فلا تکن من القانتین بس ته مه کېږه د ناامیدي کوونکو نه مطلب دا یقیني خبر دی په دې کې شک نشته همدې حالت کې به الله درکوي ته نه امیده کېږه ما او دا تعجب کول ظاهرا سبب د ناامیدۍ دی نو ځکه ورته وي چې تعجب مه کوه دومره بس الله ویلی دی نو الله کوي که نه
الله خو ناشومي کارونه کوي او طالب الله دقه سي په دې عمر کې زوی درکوي. قال او وی ومن یقنطو او نن امید کیږي من رحمت ربه در رحمت در رب خپل نه الا ضالون مگر گمراهان. دلته دا ومن یقنط کې من په معنا د ما دی او د نفي په معنا دی نن امید کیږي یا بل معنا دا سوالیه جمله ده استفهامیه. ومن یقنط سوک دی چې نو امید بشي من رحمت ربه د رحمت در رب خپلنا الا ضالون مگر گمراهان بنو امید کیږي. کم چې گمراه سړی وي او بد الله رحمت نه مني اب ته نو امید ہے ورنہ صحیح سړی د الله د رحمت امیدواري. قال فما خطبكم ايها المرسلون اوس دته چې کله پته ولګیدا چې دا خو فرشته راغلي دي او مالا زیر راکیو دا خو ملائک دي ملمانه نه دي. نو دې ته اوس تپوس کوي چې لکه د زیری د پاره خو یو فرشتم کافی و ته دومره ډېری ولې راغلی غن تعداد کې ملائک راغلیو. ناغي وته سوئی دا سوال کو هغه ول اوس جواب ورکړي. قال ابراهيم عليه السلام فما خطبكم سدشان استاسو ايها المرسلون را لګل شو ملائکو. نو قالو دی ورته وی ان ارسلنا الى قوم بشک مو خرالی گلی شوی وای قوم ته مجرمین چې جرم کوونکي دي مونږ مجرمان قوم د عذاب د پر الله را لګلیو د دومره غن تعداد کې چراغلیو دا مونږ د عذاب د پر راغلیو او هغه مجرم قوم یعنی قوم د لوط علیہ السلام قوم ډیر زیات جرم کوونکیو آی کی شرک بدفعلی خلق تنگول ملمانه تنگول او دا رنگ دا چې څه بدکارې وي دا اکثر باغی کې نو خلک ډېر تنګول نو جرمونه ډېرو نو موږ ځکه الله غي د پر ډېر را لګلیو. نو دې ټول بس کېږي تبا کېږي با الا آل لوط سوا دا تابعدارو د لوط علیہ السلام نه د لوط علیہ السلام چې کم ملګری دی هغه سره ایمان راوړی دی به بچ کېږي خو نو ټول با تبا کېږي. وإنا لمنجوم بشک مخامخا نجات ور کو دوی ته اجمعین ټول ہوتا لمنجوهم دلته ظاهر دا شخکاری چې ملائکه دا خبره دا سکړي چې مونږ نجات دی ټول لور کو نو ولې ملائکه اختیارمند دي. نو یاد ساته په دې باندې دا اعتراض خلک کوي چې فرشته ګره نجات ورکول شنو انبیا اولیاء می اختیارمند دي او هغه خلک ولګره نجات ورکی څوک چې د اولیاء قبرون لذي او مدد ته غواړي وګوره فرشته اختیارمند دي نو هغه اختیارمند دي. نو جواب وره دا ان لمنجوهم دا اصل کې دا ان ارسلنا د لاندې راځي دا مخیات کې ملائکه پهله څه خبر وکړه مونږ چار علی غلیو الله را لګلیو چې الله را لګلې خو نجات بم سو ور کوي الله به ور کوي کنه. نو دا دوی اصل کې خبر خپل نه ده مطلب دا چې مونږ قاصدان یو او پیغام وروړون کیو نو لہذا دا الله پیغام دا دی چې الله ویلي مونږ بدویل نجات ورکو دا مطلب دی ځکه رسول کلام د مرسل نقل کوي رسول چاته وي پیغام وړون کی ته مرسل چاته وي چا چې ولا پیغام ورکړي نو دا د الله پیغام او دوی راوړو الله ویلي چې مونږ بدویل نجات ورکو ټول الله اعتراض نشته خو پویږي چې څوک هغه په قران هغه با پدې کې سوچ کوي. اوس کوم خلک چې اعتراضونه کوي نو هغه نه پویږي په دې باندې هغه تر شرک معنی روباسي خلک وایي کنه قران کې راته آیاتو خو نه لکه په قران هغه نه پویږي ظاهر مطلب هغه ستې دی وګوره د شرک عقیده ثابت کړه په قران بزان پوي او د صحیح خلکو نه به وي د ایکسپرت خلکو نه نو چې تا تر دې پته ولګي او زموږ مشایخ په دې فیلډ کې ماهرانو ایوره د قران د زبر زیر نه توحید ثابتاو دا چې ته ماناو کې چې فرشته وي مونږ به نجات درکو دا ته شرکی معنا وکړه او نعوذ بالله فرشتو له اختیار ورک الله سره دي شریکی کړي نو ګوره بریلیان او دا قسم خلق دوی شرک د ثابتې خلکو ته آیات ورته خو یو ګوره په قران کې راغلي دي ته خو نه پويږي او تا باندې شرک عقیدت ولګي او یو قران نه راته خولا نه چې په قران څوک پوي خو جواب ورکي.
نو فرشتو ورته وی الله بس د لوط علیہ السلام ملګرو له نجات ورکي خان الا امراته سوا د خزر دنا قدرنا چمغه اندازه کړی دا انها یقینا دا خزبه لمن الغابرین خامخا د باقی پاتې کېدونکو نه په عذاب کې د خزا ا منافق وا اغم دی قوم سره ملو وا مشرک وا او منافق وا نو دې د وجه نام د خزبا هم بدی کې هلاکی ګورې لوط علیہ السلام ته وی یعنی ابراهیم علیہ السلام ته چې د لوط علیہ السلام بیبي دا به هم په عذاب کې گیری کې د باقی پاتې کېدونکو نه وي دا به بچ کیږي نه د شرکم کو او د قوم ته رازباس کو چې څه خبر بونه د قوم ته رسو چرشه مونږ راوګره ملمانه رالل ای خود دې حوس پجاریانو نو دغه سي اطلاعګانې به رسوله نو الله وی دا هم په عذاب کې گیریږي بیا وروسته عذاب راغلی دی ان شاء الله بیا وای واخر دعوانا الحمدلله اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللهم اسنا عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله ستاسو کلام موږ په دې عمل توفیق راکړي قران او سنت باندې په راکړي حاضرین سم راغلي ته الله ټول هر قدم باندې کې ورکي زموږ ټول ګناهونه الله معاف کړي سو بیمارانی الله ټول مریضان له شفا ورکي چا څه حاجات الله ته پوره کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين